سلامونه ډاکټر صاحب، جوړ په خیر. په افغانستان کې د خوراک رژیم باید څه ډول وي؟ سلامونه ګرانه، څنګه یې؟ ښه په خیر یې، تکړه یې، جاري ښې دي او خدای مو ښاد لره، خوشحاله اوسئ. اصلا خبره دا ده چې رژیم باید نه تنها د هفتې لپاره وي، تقسیم هغه مهالویش د خوراک، نه د میاشتې لپاره، باید یا د ټول عمر لپاره یا باید هره ورځ مراعات شي. مراعات مطلب په دې حساب سره موږ اکثر ګورو چې کله څوک مریض شي یا ډاکټر له خوا نه ورته توصیه شي بیا پرهیز کوي یا رژیم په نظر کې نیسي یا وزن زیات شي یا نورې تکلیفونه ورته پیدا شي، کني بیا رژیم نه مراته. اصلا د ژوند په هر عمر کې باید رژیم مراعات شي. نو که موږ تاسو داسې حساب ورته وکړو، هغه رژیم چې طبابت وایي هغه په نظر کې نیول، پلي کول، هغه ممکن موږ تاسو ونه سو کولی یا رانه ونه شي، یا ممکن یو څه مصارف او لګښتونه ولري. د مثال په ډول که موږ باید روزانه په رژیم کې مختلف ویټامینونه او کلسیم او مګنیزیم او ویټامین، ټول ویټامینونه او وسپنه او یعنی که دا له هر څه اخلو، هغه لپاره باید موږ مثلا پروټین باید غوښه یا لوبیا دا باید وخورو، که هر وخت نه په هفته کې باید وخوړل شي، یا د مایانو غوښه باید وخوړل شي، یا په اصطلاح وچه میوه باید هره ورځ یو لس یا 8 بادامه دا وخوړای شي. همداسې میوه‌جات او سبزیجات. خو بهتره خبره دا ده که چیرې موږ او تاسې دې شي ته لکه څنګه چې مناسب ده یا خارجان چې کوي، نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسې کم تر کم سبزي ډېر عامه کړو، له غوړو سره پام وکړو، هر رقم غوړ استعمال نه کړو، او تر ټولو بهتره دا ده چې که د زیتون غوړ وي دا یو څه غیر تاواني دي. او میوه یعنی که هر ورځ یوه مڼه وخوړای شي ډېره فایده کوي. تنها مڼه نه، مطلب دا نور میوې هم همداسې در واخله. اکثر موږ ته د معدې تکلیفونه او دا نور چې د هغه له بیکاري او ځای په ځای کېناستو نه، یا مثلا د هاضمې مشکل نه، یا مثلا موږ خوراک کوو خو د موږ کوم رژیم چې دغه نه پوره کوي، هغه وجه دغه وي چې موږ د هاضمې مشکل هم یا انکزایټي وي یا ډپریشن یا نور تکلیفونه وي چې هغه له معدې ناروغیو سره مستقیما اړه لري. نو لنډی په دې که موږ او تاسې داسې وکړو چې په خپل رژیم کې ساده غوړي کو یا غوړي ډېر کم کو، حبوبات، لبنیات، تروی مستې او شودې او کوچ او کرت، که دا پکې اضافه کول، دې سره سبزي او میوه کو، نو کله کله واري مثلا پروټین لپاره لوبیا او غوښه واخلو، نو دا یو مکمل رژیم ده. نو بیا به ډېر ضرورت نه وي چې موږ پلانکای شی او هغه شی او دا شی وخورو. نو دا رژیم مطلب د هفتې لپاره نه، دا باید هره ورځ په نظر کې ونیول شي، دا باید ټول عمر په نظر کې ونیول شي. مننه. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب، جوړ